نو که ته دې مونځ ته په تمه یې چې مونځونه مې ډېر کړي دي الله به مې بخي که د نظر حفاظت دې نه و کړی او د دې موبایل نه دې ځان نه و ساتلی نو دا مونځ به دې الله د خاورو په شانتې باد که زکات ته خوشحالی که حج ته خوشحالی که عالمه ته علم ته خوشحالی دعوت ته خوشحالی او په یوازې کمره کې دې د دې موبایل د حرامو شیزونو نه ځان نه و ساتلی په والله العظیم دا علم دا دعوتونه دا عبادات دا به دې ټول الله سبحانه وتعالی د خاورو په شان باندې نو د دې د وجې نه د دې موبایل ډېر نقصانات مې ذهن ته راوړي چې دا به زه دلته بیانوم نو ټایم مې ډېر هم واخیستل او قاري صاحب راپسې چټۍ م راولېږل نو دې باندې به اکتفا وکړو د خپلو بچو د لاسونو نه که زما منئ زه درته نصیحت کوم په اولاد باندې رحم وکړئ د الله نه ویرېږئ د الله نه ویرېږئ په باب د اولاد کې دا موبایلونه د خپلو بچو نه راواخلئ د دې نه ځان وساتئ دا داسې نه دی دا موبایل چې د نارینه سره یې نو داسې ده چې د دنیا ټولې ښځې د ده سره دي او که د زنانه سره یې نو داسې ده چې د دنیا ټول سړي د ده سره دي ډېر افسوس دی زموږ نارینه یې تباه و برباد کړ لا بعضې خلکو زنانو ته هم لاس کې ورکړي